په کندهار کې سیدنا ابراهیم النخعي مدرسې د څو تخصصي څانګو لپاره د نوو محصلینو څخه د شمولیت امتحان واخیستی. څه کم 100 تنو محصلینو په افتاء، قضا او نورو تخصصي څانګو کې د شمولیت لپاره ازموینه ورکړله. دوی به 2 کاله په یادو څانګو کې د تخصص تر کچې پورې زده کړې وکړي. سیدنا ابراهیم النخعي مدرسه په 1415 هجري قمري کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، چې وروسته په 1419 هجري قمري کال کې د افتاء او قضا څانګې د تخصص تر کچې پورې غړیتوب ترلاسه کړ، چې فعلا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر چوکاټ لاندې خپل فعالیت مخته وړي. سږ کال یادې مدرسې په لومړي ځل افتاء او قضا څانګو کې برسیره د نورو تخصصي څانګو لپاره د 100 نوو محصلینو څخه د شمولیت ازموینه په شفاف ډول واخیستله. د دې مدرسې رهبر او تنظیم کوونکی مفتي قاضي عبدالصادق وایي په سیدنا ابراهیم النخعي مدرسه کې هغه کسانو ته داخله ورکول کیږي چې له عامو مدارسو څخه د علمیه تر کچې پورې او یا شریعت پوهنځي څخه فارغه وي. د پوهنتون که چېرته د دغو شهادتنامه دی ونې، پوهنتون کې د شرعیاتو شهادتنامه ولري دی او دلته په امتحان کامیابه شي، هغه هم راسره ورنشي کوي. هغه د ټولو علمي رتبه ماستري ده، دا ما فوق اللسان ده، ماستري رتبه یې دلته دوی ته موږ دغه خیر ورکوو انشاءالله، شهادتنامې بیا ورکوو. دوی ته به د عالي تحصیلات لخوا څخه د ماستري په رتبه کې دغه ورکوي. د ازموینې ګډونوال هم د ازموینې د شفافیت څخه خوښ دي. عبدالرحمن مفید او محمد اسحاق وایي د امتحان نظم ډیر برابر دی او نظارت کوونکي هم په منظم ډول نظارت کوي. الحمدلله امتحان نظم او ډیسپلین ډیر برابر او فضا هم الحمدلله ډیر آرامه او استادان هم ماشاءالله ډیر مشفق باوقار او ډیر ځیرک خلک وو. کومو کسانو چې امتحان ورکوي استادان ډیر ورته متوجه وو. تاسو دا دی وینئ چې د امتحان فضا ډیر آرامه ده، نو هر ممتحن آرام ډیر په آرامه فضا کې امتحان ورکوي. امتحان الحمدلله بسیار به شکل شفاف و عادلانه بود، سوالات مناسب و اساتید ممتحن و ناظر همه به صحنه حضور داشتن و به صورت شفاف و عادلانه بود. هیله دې نه وي چې سیدنا ابراهیم النخعي مدرسه اوس فعلا د افتاء او قضا، تفسیر، دارالحدیث څانګې لري. مسؤلین وایي کوشش کوو چې راتلونکي کې نورې تخصصي څانګې هم راوړو.